أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. د قیامت معلومات خاص هغه ته ورګرځي او څه میوې چې له خپلو پوښونو راوځي او څه ښځینه چې بار اخلي او زیږوي یې ټول د هغه په علم سره دي. او په هغه ورځ چې مشرکانو ته آواز وکړي چیرې دي زما شریکان، دوی به وایي موږ همدا عذر درته کوو چې په موږ کې څوک د دې خبرې شاهد نشته. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. او څه یې چې لومبی رابلل هغه به ترې ورک شي او یقین به وکړي چې اوس د دوی دپاره د خلاصون ځای نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان د خیر له غوښتنې نه ستړی کیږي او که څه تکلیف ورته ورسي نو بیا داسې ناهیلی وي چې هر امید ترې پاتې وي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. او که بیا زموږ لخوا کوم رحمت ور وڅکو له هغه تکلیف وروسته چې ور رسېدلی و خامخا به وایي چې دا خو زما برخه ده او ګمان نه کوم چې قیامت به راتلونکی وي. او که فرضاً د خپل رب لور ته وګرځول شوم نو له هغه سره به مې هم غوره برخه وي. نو څوک چې کافر شوي هغوی به حتما په هغو عملونو خبر کړو چې دوی کړي او له سخت عذاب نه به خوند ور وڅکو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. او کله چې په انسان څه لورینه وکړو نو بل وګرځي او په څنګ لرې شي، او کله چې څه تکلیف ورته ورسیږي نو بیا د اوږدې دعا څښتن شي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ورته ووایه آیا وینئ که چیرې هغه قرآن د الله لخوا وي بیا تاسو ونه منلو نو تر هغه زیات بېلارې به څوک وي چې هغه په دومره لرې مخالفت کې وي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. مونږ به ژر خپلې نښانې د آسمانو او ځمکې په لر او بر او د دوی خپلو ځانو کې ور ووینو تر څو ورته ښکاره شي چې هغه حق دی.
آیا ستا رب کافی نه دی چې هغه په هر شي حاضر شاهد دی؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. خبر اوسئ چې دوی خپل رب سره مخامخ کېدلو کې شکمن دي. خبر اوسئ چې بېشک هغه له هر شي راچاپېر دی. الشورا مکی صورت دی او 53 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حامیم عین سین قاف. اے رسوله برلاسی او حکمت لرونکی الله تا ته او هغو پیغمبرانو ته چې له تا ړومبی و همدغه شان وحی رالیږي. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ټول هغه لره دي څه چې په آسمانو او څه چې په ځمکه کې دي او هماغه دی چې د لوړې مرتبې او عظمت څښتن دی. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نږدې ده چې آسمانونه د دوی له پاسه وچوي او ملائکان د خپل رب له حمد سره تسبیح وایي او څوک چې ځمکه کې دي هغو دپاره بخښنه غواړي. واورئ چې بېشکه هماغه الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. او اے رسوله کوم کسانو چې له هغه یعنی الله پرته نور شیان چار جوړونکي نیولي الله پر هغوی څارونکی دی او ته پرې ذمهوار ساتونکی نه یې. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. او همدغسې مو تاته دا عربي قرآن وحی کړی دی چې مرکزي کلی یعنی مکه او څوک چې شاوخوا یې دي پرې وویروي او د غونډېدو له ورځې یې خبردار کړي چې هیڅ شک پکې نشته کله چې یوه ډله په جنت کې او یوه بله ډله په دوزخ کې وي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. او که الله غوښتي وای نو هغوی ټول به یو امت ګرځولی و خو چاته چې یې خوښه شي په خپل رحمت کې یې داخلوي او ظالمانو لره خو به نه څوک دوست وي نه کوم مرستندوی.
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا دوی له هغه پرته نور کار جوړونکي نیولي؟ نو اصلي کار جوړونکی خو الله دی او هماغه مړي را ژوندي کوي او هماغه په هر څه قادر دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. او تاسې چې په څه کې اختلاف کوئ نو پرېکړه یې الله ته سپارل شوې، همدا الله زما رب دی، پر هماغه مې بروسه کړې او د هغه په لور ورګرځم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. د آسمانو او ځمکې پیدا کوونکی دی، تاسو ته یې له خپلو ځانو جوړې پیدا کړي او د څارویو یې هم جوړې پیدا کړي، تاسو په هغې کې همداسې خپروي، هیڅ شی د هغه په شان نه دی او هماغه ښه اورېدونکی د هر څه لیدونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. د آسمانو او ځمکې کلیانې د هغه په قبضه کې دي، چاته چې وغواړي روزي پراخوي او یا یې تنګوي، بېشکه هغه په هر څه ښه پوه دی. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تاسو ته د دین هماغه طریقه ټاکلې چې په هغه سره یې نوح ته امر کړی او ای رسوله هغه چې تا ته مو وحی کړی او چې په هغه سره موږ ابراهیم، موسی او عیسی ته امر کړی چې همدغه دین تر سره کړئ او اختلاف مه پکې اچوئ. بیا هم مشرکانو باندې هغه خبره ډیره درنه ده چې ته دوی وربلې. څوک چې الله یې وغواړي خپل لور ته یې غوره کوي او خپل لور ته یې هدایت کوي، څوک چې هغه ته ورګرځي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. او دوی یوازې د خپل منځي کینې رخې له امله وروسته له هغه سره مخالف شول چې علم ورته راغی، او که چیرې تر یوې ټاکلې نیټې پورې ځنډېدلو خبره ستا د رب لخوا مخکې نه وای شوې، نو حتما به یې ترمنځ پرېکړه شوې وه. او کوم کسان چې تر دوی وروسته د کتاب وارثان شوي دي، هغوی هم له دې نه په یو پریشانوونکي شک کې دي. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نو اے رسوله د همدې د پاره بلنه کوه او څنګه چې درته امر شوی هماغسې پر دین ټینګ اوسه او د دوی هوسونو پسې مزه او وایه الله چې د کتاب له جنس څه نازل کړي ما منلی او راته امر شوی چې ستاسې ترمنځ به انصاف کوم. الله زموږ او ستاسې رب دی، زموږ د پاره خپل عملونه دي او تاسې ته خپل عملونه. زموږ تاسو ترمنځ اوس کومه جګړه نشته. الله به موږ سره یو ځای کوي او د هغه په لور ورتګ دی. والذین يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. او کوم خلک چې د الله په هکله بحثونه کوي له هغه وروسته چې د خلکو لخوا یې خبره منل شوې ده نو د خپل رب په وړاندې یې بحث باطل دی او پر دوی د الله غضب دی او د دوی دپاره سخت عذاب دی. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله هماغه دی چې په حق کتاب نازل کړی او تله هم د پیدا کړي او ته څه خبرې شایي قیامت نږدې وي. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. څوک چې نه مني بیړه پرې کوي او کوم کسانو چې ایمان راوړی ترې ډارېدونکي دي او پوهیږي چې هغه حق دی. خبر اوسئ کوم کسان چې د قیامت په هکله ناندرۍ وهي خامخا په لرې بېلارې توب کې دي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله پر خپلو بندگانو ډیر مهرباني کوونکی دی، چاته چې خوښه شي روزي ورکوي او هماغه زورور برلاسی دی. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. څوک چې د آخرت کشت غواړي کشت یې ورته زیاتوو او څوک چې د دنیا کشت غواړي څه ترې ورکوو خو په آخرت کې به د ده دپاره کومه برخه نه وي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. آیا د دې کافرانو داسې شریکان دي چې دوی دپاره یې د دین څه داسې احکام جوړ کړي چې الله د هغو حکم نه دی کړی او که د الله له طرفه پرېکنده خبره نه وای خامخا به یې ترمنځ فیصله شوې وه او یقین وکړئ چې د همدې ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم
ذلك هو الفضل الكبير. هغه وخت به ته دا ظالمان ویني چې له خپلو کړو وړو به ویرېدونکي وي، حال دا چې هغه ورباندې پرېوتونکي دي. او کومو خلکو چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي، هغوی به د جنتونو په غوره ځایو کې وي. څه چې غواړي هغه به خپل رب سره دوی ته چمتو وي. دا ډیر ستر فضل دی. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. دا هغه څه دي چې الله یې خپلو هغو بندګانو ته زیری ورکوي چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي. ای رسوله، کافرانو ته ووایه په دې تبلیغ خو زه له تاسې څه بدله نه غواړم پرته د خپلوۍ له مینې، او څوک چې ښه عمل وکړي هغه ته به نور هم ښه والی پکې زیات کړو. یقینا الله ډیر بخښونکی نیکی منونکی دی. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آیا دوی وایي چې هغه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلام په الله پورې دروغ تړلی؟ حال دا چې که الله وغواړي ستا پر زړه به ټاپه ووهي او الله په خپلو خبرو سره باطل له منځه وړي او حق ثابتوي. بېشکه هغه د سینو په رازونو ښه پوهېدونکی دی. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. او دی هماغه دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي، له ډیرو بدیو تیریږي او څه چې تاسو کوئ په هغو پوهیږي. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. او د هغو کسانو دعا قبلوي چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي او له خپله فضله نور هم ورزیاتوي، او د کافرانو دپاره خو سخت عذاب دی. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. او کچیرې الله خپلو ټولو بندګانو ته روزي پراخه کړې وای نو هغوی به خامخا په ځمکه کې فساد یعنی ظلم کړی و، خو هغه یې په یوه داسې کچه نازلوي چې خوښه یې شي. بېشکه هغه پر خپلو بندګانو پوره خبردار ښه لیدونکی دی. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. او دی هماغه دی چې باران نازلوي له هغه وروسته چې ټول ناهیلي شي او خپل رحمت خپروي، او هماغه کار جوړونکی ستایل شوی ذات دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. او د دل نښانو د آسمانو او ځمکې پیدایښت دی او هغه شیان چې په هغو کې یې خپاره کړي له ژویو څخه، او کله چې وغواړي هغه یې په راغونډولو بشپړ قادر دی. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
او تاسو ته چې کوم مصیبت در رسیږي نو ستاسې د خپلو لاسو له عمله وي او الله خو له ډېرو لا تېرېږي هم. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او تاسو نه په ځمکه کې د الله عاجزونکي یاست او نه تاسو لره الله نه پرته کوم ملګری او مرستندوی شته. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. او له نښانو یې روانې بیړیګانې په سمندر کې لکه غرونه، که خوښه یې شي باد به غلی کړي او هغه بیړۍ به یې په شا ولاړې پاتې شي. یقینا په دې کې د هر صبرناک شکر ویستونکي دپاره ډېرې نښانې دي. او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. یا یې که خوښه شي د خلکو په کړوړو سره به هغه بیړۍ تباه کړي او له ډېرو لا تېرېږي هم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. او هغه خلکو ته معلومه شي کوم چې زموږ په آیتونو کې جګړې کوي چې د هغوی دپاره د خلاص هیڅ ځای نشته. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نو څه چې تاسو ته درکړی شوي هغه د دنیایي ژوند څه اسباب دي او څه چې الله سره دي هغه غوره او ډېر پاتېدونکي دي د هغو خلکو دپاره چې ایمان یې راوړی او پر خپل رب بروسه کوي. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. او هغه کسان چې له سترو ګناهونو او بې شرمیو ځان ساتي او کله چې په غوسه شي بیا بخښنه هم کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. او هغوی چې د خپل رب د حکم منل کوي، لمونځ ترسره کوي، هر کار یې په خپل منځي مشورې سره وي او له هغه څه نه چې موږ ور روزي کړي په نیکو چارو کې لګښت کوي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. او هغوی چې کله تیری ور باندې وشي نو له ځانه دفاع کوي. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. او د بدی بدله هماغسې بدي ده نه زیاته، خو څوک چې تیر شي او سوله وکړي نو اجر یې پر الله دی، بېشکه ظالمان د هغه ښه نه ایسي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. او څوک چې له مظلوم کېدو وروسته صرف خپل بدل اخلي نو پر دوی کومه پړه نشته. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. دا پړه یوازې پر هغو خلکو ده چې پر خلکو ظلمونه کوي
او ناحق په ځمکه کې تیری کوي د داسې خلکو لپاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. او څوک چې صبر کوي او بخښنه کوي یقینا دا د همت له کارو څخه دی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. او څوک چې الله یې بېلارې کړي نو له هغه وروسته بیا ورلره څوک کار جوړونکی نشته. او دا ظالمان به ته وینې کله چې دوی عذاب وویني وایي به آیا د بیرته تلو کومه لار شته؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. او ته به یې ویني چې د دوزخ اور ته داسې ور وړاندې کول کیږي چې له ډېرې خوارۍ به ویرېدونکي وي، د سترګو له کنجو به ورګوري. او چا چې ایمان راوړی وایي به بېشکه اصلي تاوانیان هغه کسان دي چې د قیامت په ورځ خپل ځانونه او کورنۍ په تاوان کې راوستلې. خبر اوسئ چې ظالمان به یقینا همیشني عذاب کې وي. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. او د هغو دپاره به څوک داسې ملګري هم نه وي چې الله نه پرته یې مرسته وکړي، او څوک چې الله یې بېلارې کړي نو بیا هغه لره هیڅ لار نشته. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. اے خلکو د خپل رب حکم د هغې ورځې له راتلو مخکې ومنئ چې د الله له لوري د هغې ایسارېده نه وي. په هغه ورځ به تاسې لره نه د پناه کوم ځای وي او نه به د انکار څه لار وي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اے رسوله که بیا هم دې خلکو مخ وګرځاو نو ته مو پرې ساتونکی نه یې لیږلی، پر تا له ښکاره تبلیغه پرته بل څه نشته. او موږ چې کله انسان ته له خپله لوري څه رحمت وروڅکو نو پرې خوشحاله شي، او که د خپلو لاسو په وړاندې کړیو عملونو څه بدي ورسیږي نو بیا هغه انسان یقینا ناشکره دی. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله لره د اسمانو او ځمکې پاچایي ده، څه چې غواړي هغه پیدا کوي، چاته چې وغواړي نجونې وربخشي او چاته چې وغواړي نارینه ورکوي. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. یا جوړه نارینه او ښځینه ورکوي او چاته یې چې خوښه شي شنډوي یې، بېشکه هغه ډېر پوه قادر ذات دی. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. او هیڅ انسان ته دا نشته چې الله ورسره مخامخ وغږیږي پرته له دې چې وحی به وي یا له پردې هاخوا یا کوم پیغام وړونکي فرښته ولیږي او هغه د ده په حکم سره څه چې غواړي وحی کړي، یقینا هغه لوړې مرتبې والا د حکمت څښتن دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. او په همدې توګه موږ تا ته هم په خپل امر سره روح یعنی قرآن وحی کړ. ته نه پوهېدې چې کتاب څه دی او ایمان څه دی، خو موږ دا قرآن رڼایي وګرځوله چې له خپلو بندګانو چاته وغواړو په هغه سره یې لارښوونه کوو او بېشکه چې ته د نیغې لارې خواته ښوونه کوې. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. د هغه الله لارې ته چې په آسمانو او ځمکه کې ټول شته د هغه دي، خبر اوسئ چې ټول کارونه هماغه الله ته ورګرځي. الزخرف مکی صورت دی او 9 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کی الله په نامه. حامیم والکتاب المبین. حامیم په دې څرګند کتاب قسم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. چې هغه مو یو عربي قرآن ګرځولی تر څو تاسو عقل وکاروئ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. او بېشکه هغه په اصل کې زموږ په وړاندې حتما د لوړې مرتبې والا د حکمتونو ډک کتاب دی. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. نو آیا موږ به له تاسو نه دا نصیحت لیک له دې امله بندوو چې تاسو یو له حده تېرېدونکی قوم یاست؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين. او موږ ړومبنیو کې هم څومره ډېر نبیان ولیږل. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. او هغوی ته یو نبی هم نه دی ورغلی پرته له دې چې ملنډې یې پورې نه وي کړي. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. خو موږ تر دوی زورور جنګیالي هم تباه کړل او د پخوانیو ډېر مثالونه تیر شوي. ولئن سألتهم
من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. او که دوی یعنی مشرکان وپوښتي چې آسمانونه او ځمکه چا پیدا کړي، خامخا به وایي چې هغه برلاسي ډیر پوه خدای پیدا کړي دي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. دی هغه ذات دی چې تاسو ته ځمکه فرش ګرځولې او لارې درته پیدا کړي دي پکې چې خپل مزل ته ورسیږئ. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. او هغه ذات چې له آسمانه په یوه خاصه کچه اوبه را اورولي دي، بیا مو په هغو سره مړ یعنی شاړ کلی را ژوندی کړی، همداسې به تاسو هم له قبرونو راویستل کیږئ. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. او هغه خدای چې ټولې جوړې پیدا کړي او تاسو ته یې له بیړیو او څارویو هغه څه پیدا کړي چې ورباندې سپریږئ. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ترڅو تاسو یې په شا وسپاره شئ، بیا د خپل رب نعمت در یاد کړئ کله چې ورباندې سم کینئ او داسې ووایاست هغه الله لره پاکي ده چې دا سپرلي یې راته تابع کړي، حال دا چې موږ یې راټینګونکي نه وو. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. او یقینا موږ د خپل رب لور ته ورګرځېدونکي یو. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. او دې مشرکانو هغه ته د هغه له بندګانو یوه برخه ټاکلې ده، بېشکه انسان څرګند ناشکره دی. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ. ایا هغه له خپل مخلوق نه لورانې ونیوي او تاسو یې په زامنو سره غوره کړئ؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. او کله چې د دوی پر کوم یوه د هغه څه د پیدایشت زیری وشي چې رحمان خدای ته یې د هغه مثال بیان کړی، نو مخ یې تک تور شي او دی له غمه ډک وي. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. او آیا الله داسې اولاد خوش کړی چې په ګاڼه کې لویولی شي او په بحث مباحثو کې خپله خبره هم څرګنده نشي کولی؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. او د الله هغه بندگان یې ښځینه وګرځول کوم چې ملائکان دي، آیا دوی د هغه په پیدایشت کې حاضر وو؟ د هغوی دا شاهدي به لیکل کیږي او وبه پوښتل شي. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. او دوی وویل که رحمان خدای غوښتي وای نو موږ به هغه یعنی بوتان نه وای لمانځلي، دوی لره په دې خبره څه علم نشته، دوی بل څه نه خوشي اټکلونه کوي.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون آیا دوی ته مو کوم کتاب ورکړی چې اوس د هغه ټینګ نیونکي دي؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نه، په اصل کې دوی ویل چې موږ خپل پلرونه پر یو دین موندلي او اوس موږ د هغوی پلونو باندې په سمه لار برابر یو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. او ای رسوله، په همدې توګه موږ چې له تا ړومبی په کوم کلي کې څوک ویرونکی لیږلی، نو هاسوکاله خلکو به یې خامخا ویل چې موږ خپل پلرونه په یوه لار موندلي او یقینا موږ د هغوی پر پلونو روان یو. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. پیغمبر وویل آیا که څه هم ما تر هغه غوره لار ښوونکی شی درته راوړی وي کوم چې تاسو خپل پلرونه پرې موندلي، بیا هم د هغوی پر پلونو ځئ؟ دوی وویل موږ له هغه څه منکر یو کوم چې تاسو پرې رالیږل شوي یاست. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. پایله دا شو چې موږ له هغوی غچ واخیست، نو ګوره چې د دروغ انجام څنګه و. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. او هغه وخت یاد کړه کله چې ابراهیم خپل پلار او خپل قوم ته وویل بېشکه زه له هغه څه بیزار یم کوم چې تاسو یې لمانځئ. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. پرته له هغه خدایه چې زه یې پیدا کړی یم نو هماغه به لار راوښیي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. او ابراهیم دا عقیده په خپل راتلونکي نسل کې یوه پاتېدونکې خبره وګرځوله تر څو هغوی له شرک نه راوګرځي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. خو بیا هم ډیر خلک راونه ګرځېدل، له دې سره ما هغوی او پلرونو ته د ژوند سامان ورکړ تر دې چې کله حق دین او ښکاره بیانونکی رسول ورته راغی. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. او کله چې حق ورته راغی ویې ویل دا خو کوډې دي او موږ ترې منکر یو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. او ویلی دا قرآن ولی د دغو دو کلیو یعنی مکی او طائف پر یو لوی سړي نازل نشو.
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا ستا د رب رحمت دوی ویشي؟ موږ خو آن د دنیا په ژوند کې هم د هغوی ترمنځ روزي او د ژوند سامان ورویشلی او د ځینو مرتبه مو پر ځینو اوچته کړې تر څو یو بل نه کار واخیستلی شي او ستا د رب رحمت تر هغه څه غوره دی چې دوی یې راټولوي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. او که دا ویره نه وای چې بیا به ټول خلک په یوه لار شي نو موږ به خامخا د هغه چا د کورونو چتونه د سپینو زرو ګرځولي وو چې په رحمان خدای کافر کیږي او زینې هم چې دوی پرې خیږي. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. او د کوټو به دروازې وي او تختونه به هم د زرو چې دوی تکیه پرې لګوي. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. او د سرو زرو هم او دا ټول بل څه نه صرف د دنیایي ژوند سامان دی او آخرت خو ستا د رب په وړاندې یوازې د متقیانو دپاره دی. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. او څوک چې د رحمان خدای له ذکر څنګ کوي یو شیطان به پرې وګمارو نو هغه به یې همیشنی ملګری وي. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. او هغوی به یې له سمې لارې ایساروي خو دوی به انګیري چې لارموندونکي دي. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تر دې چې موږ ته راشي خپل هغه شیطان ملګري ته به وایي کاش کې زما او ستا ترمنځ خو د ختیځ لویدیځ لرې والی وای نو دا بد ملګری دی. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نو څنګه چې تاسو ظلم کړی نو نن به په عذاب کې ستاسو دا یو ځایوالی هیڅ ګټه در ونه رسوي. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. اے رسوله ایا نو ته کاڼه اورولای شي یا ړانده په لار سمولای شي چې په ښکاره بېلاریتوب کې وي. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. نو که تا له دې دنیا بوزو هم موږ خو له دوی نه غچ اخیستونکي یو. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. یا که تا ته هم هغه عذاب در ووینو چې دوی سره مو وعده کړي نو موږ بیا هم پر دوی واکمن یو. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نو هغه څه ټینګ ونیسه چې تا ته وحی شوی
ته یقینا پر نیغه لار روان یې. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. او دا وحی خامخا ستا او ستا د قوم د پاره نصیحت دی او نږدې ده چې تاسو ټول به وپوښتل شئ چې تاسو د دې څه حق ادا کړی و. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. او زمونږ هغه رسولان وپوښته چې له تا وړاندې مو لیږلي وو چې آیا موږ له رحمان خدای پرته نور خدایان ټاکلي وو چې عبادت یې وشي. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. او رښتیا چې موسی مو له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته واستاو نو ورته ویې ویل چې زه د رب العالمین استازی یم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. بیا چې زموږ له نښانو سره ورغی هغوی یو دم ورپورې خندل شروع کړل. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. او موږ به چې هره نښانه ورښودله نو هغه به له خپلې هابلې ملګري ډېره ستره وه او په عذاب کې مراګیر کړل چې له کفره بیرته راواوړي. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. او ویل به یې ای کوډګره تا سره چې کومه وعده ده په هغې سره موږ د پاره خپل رب نه دعا وکړه موږ خامخا سمې لارې ته راتلونکي یو. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. خو کله چې موږ به عذاب ترې ایسته کړ دوی به یو دم په لوز ماتولو سر شول. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا تبصرون. او فرعون په خپل قوم کې ناره وکړه ول ای زما قومه آیا د مصر پاچاهي زما نه ده او دا نهرونه چې زما د ماڼۍ لاندې بهیږي نو آیا تاسو یې نه وینئ؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بلکې زه غوره یم تر دغه سړي چې سپک دی او آن خبری لا څرګندې نشي کولای. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. خاک پیغمبر وی نو ولی د سرو بنګړي نه دی ور باندې اچول شوي یا ولی کتار ملائکان ور سره جخت نه دی راغلي. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نو په دې توګه خپل قوم سپک بې عقل وموند او هغوی هم د ده ومنله یقینا هغوی ټول فاسقان خلک وو. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. نو کله چې مونږ یې په غوسه کړو غچ مو ترې واخیست او ټول مو په سمندر لاهو کړل. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. نو هغوی مو یو تیر شوی قوم او د وروستنیو لپاره د عبرت نمونه وګرځول. ولما
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. او کله چې د مریم د زوی مثال وویل شي نو ستا قوم یو دم پرې د خوښۍ شور ماشور جوړ کړي. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. او وایي آیا زموږ خدایان غوره دي که هغه یعنی عیسی؟ دا وینا تا سره یوازې د جګړې دپاره کوي، په اصل کې هغوی دي جګړه مار خلک. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هغه یعنی عیسی له یو بنده پرته بل څه نه و چې موږ لورینه پرې کړې وه او د بني اسرائیلو لپاره مو یو مثال ګرځولی و. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. او که موږ غوښتې وای نو له تاسو به مو ملایکان عوض ګرځولي وو چې په ځمکه کې به ځای ناستي وو. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. او بېشکه هغه یعنی عیسی د قیامت دپاره یوه نښه ده، نو په دې کې شک مه کوئ او زما تابعداري وکړئ، همدا سیده لار ده. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. او ګورئ شیطان مو له دې لارې ایثار نه کړي، یقینا هغه ستاسو څرګند دښمن دی. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. او کله چې عیسی له څرګندو نښانو سره راغی ویې ویل دا دی تاسو ته مې حکمت راوړی او بل د دې دپاره راغلم تر څو ځینې هغه شیان درته بیان کړم چې تاسې پکې اختلاف کوئ، نو الله نه وډار شئ او زما خبره ومنئ. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بېشکه هماغه الله زما رب هم دی او ستاسې رب هم دی، نو یوازې هغه ولمانځئ، دا نیغه لار ده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. خو بیا هم هغه ډلې خپل منځ کې سره واوښتې، نو د هغو خلکو دپاره د یوې دردناکې ورځې له عذابه تباهي ده چې ظلمونه یې کړي. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ایا هغوی پرته له قیامت د بل شي انتظار کوي چې یو ناڅاپه ورته راشي او دوی خبر هم نه وي؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هغه ورځ به ټول اشنایان یو د بل دشمنان وي پرته له متقیانو. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. چې ورته ویل کیږي به ای زما نیکو بندګانو نن پر تاسې نه څه ویره شته او نه به تاسې خفه کیږئ. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هغوی چې زموږ په آیاتونو یې ایمان راوړی او مسلمانانو. ادخلوا الجنة
وأنتم وأزواجكم تحبرون. تاسي او میرمنی مو له خوشحاله څیرو سره جنت ته ننوځئ. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. پر هغوی به د سرو زرو کاسي او ګیلاسونه ګرځول کیږي او هلته به پکې وي څه چې زړونه یې غواړي او سترګې خوند ترې اخلي او ورته وبه ویل شي چې تاسې به همیشه په جنت کې اوسیدونکي یاست. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. او دا هغه جنت دی چې تاسې ته په میراث درکړی شو په هغو عملونو سره چې تاسې به کول. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هلته به ستاسې د پاره ډېره میوه وي چې له هغې به تاسې خورئ. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. بېشکه مجرمان به د جهنم عذاب کې تل اوسیدونکي وي. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هغه عذاب به نه ورباندې سپکیږي او دوی به ناهیلې پکې پراته وي. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. او موږ څه ظلم نه دی پرې کړی خو دوی خپله ظالمانو. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. او د جهنم څوکیدار ته به ورنارې کړي ای مالکه ستا رب دې پر موږ د مرګ فیصله وکړي وایي به نه تاسې همدلته ځنډېدونکي یاست. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مونږ خو تاسې ته حق دروړی و خو ستاسې زیاتره د حق بدګڼونکي دي. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. آیا دوی د یو کار پوخ تدبیر نیولی نو یقینا مونږ هم د پاخه تدبیر جوړونکي یو. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا دوی ګمان کوي چې مونږ یې پټې خبرې او پټې مشورې نه اورو؟ ولې نه زمونږ استازي یې په خوا کې ناست لیکل کوي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ورته ووایه که د رحمان خدای اولاد وای نو زه به یې تر ټولو لومبی لمانځونکی وم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. د آسمانو او ځمکې رب او د عرش څښتن لرله هغه څه پاکي ده چې دوی یې بیانوي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نو ای رسوله دا خلک پرېږده خپل بحثونه او ساتیری دي کوي تر څو هغه ورځې سره یې مخامخ شي چې وعده ورکول کیږي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. او هماغه په اسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او همدی حکمت والا ډیر پوه دی. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده
عنده علم الساعة وإليه ترجعون. او د هغه ذات لوړ شان دی چې د آسمانو ځمکې او د دواړو ترمنځ ټولو شیانو پاچایي هغه لره ده او د قیامت علم هماغه سره دی او تاسې هغه ته ورګرځول کیږئ. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. او هغه شیان چې الله نه پرته یې دوی رابلي د سپارښتنې هیڅ واک نه لري پرته له هغه چې د حق شاهدي یې ویلي وي او دوی په زړه کې هم پوهیږي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. او که ودې پوښتل چې دوی چا پیدا کړي خامخا به وایي الله، شنو بیا کوم لور ته اړول کیږي. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. او الله ته د پیغمبر دا وینا هم معلومه ده چې زما ربه یقینا دوی یو داسې قوم دی چې ایمان نه راوړي. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. نو ای رسوله ته د دوی هیڅ پروا مه کوه او دا وایه چې سلام دی وي، ژر به دوی خپله وپوهیږي. الدخان مکی صورت دی او 9 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. حمیم والکتاب المبین. حمیم په دې حق څرګندونکي کتاب دی قسم وي. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. چې هغه مو په یوه برکتي شپه کې نازل کړی، یقینا موږ ویروونکي یو. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. په هغې شپې کې هره حکیمانه معامله زموږ په امر سرته رسول کیږي، همداراز بېشکه موږ د رسولانو لیږونکي یو. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ستا د رب لخوا د یو رحمت په توګه یقینا هماغه ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. د آسمانو ځمکې او ترمنځ ټولو شیانو رب دی که تاسې باور کوونکي یاست. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. له هغه پرته بل وړ معبود نشته، هغه ژوندي کوي او مړه کوي، ستاسې رب دی او ستاسې د ړومبنیو پلرونو رب هم دی. بل هم في شك يلعبون. کافران بیا هم ایمان نه راوړي بلکې هغوی په شک کې پراته لوبې کوي. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. نو د هغې ورځې انتظار کوه چې آسمان یو څرګند لوګی راوړي. يغشى الناس هذا عذاب أليم. چې پر خلکو به راخپور شي
دا یو دردناک عذاب دی. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هغه وخت به بیا دا خلک وایي زمونږ ربه دا عذاب رانه ایسته کړه، یقینا مونږ ایمان راوړونکي یو. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. بیا به د دوی دپاره نصیحت له کومه شي، حال دا چې دوی ته ښکاره بیانونکی رسول هم راغلی. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. خو بیا هم دی خلکو مخ ترې وګرځاوه او ویې ویل ښوونه ورته شوې یا لیونی دی. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ښه نو موږ دا عذاب لږ موده ایسته کوو، خو تاسې په یقین سره بیرته خپل حال ته ورګرځېدونکي یاست. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هغه ورځ چې موږ به تر ټولو لوی نیول وکړو، بېشکه هغه وخت بیا موږ غچ اخیستونکي یو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. او رښتیا چې له دوی مخکې مو د فرعون قوم ازمیلی و او یو عزتمن رسول ورغلی و. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. هغه ورته ویلي و چې د الله بندگان یعنی بني اسرائیل راته وسپارئ، زه ستاسې دپاره یو امانتګر رسول یم. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. او بل دا چې د الله په وړاندې لویي مه کوئ، زه تاسې ته د ښکاره دلیل راوړونکی یم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. او زه خپل رب او ستاسې رب ته پناه وړم له دې نه چې تاسې مې سنګسار کړئ. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. او که پر ما ایمان نه راوړئ نو رانه ګوښه شئ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. نو خپل رب ته دعا وکړه چې دا خلک یقینا مجرمان خلک دي. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. الله ورته وفرمایل نو زما بندگان شپه په شپه در سره بوزه، تاسې به حتما تر شا پلټل کیږئ. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. او ته سمندر همداسې کرار ولاړ پرېږده، یقینا دوی یو ډوبېدونکی لښکر دی. كم تركوا من جنات وعيون. څومره باغونه او چینې یې پرېښودې. وزروع ومقام كريم. او کروندې او غوره ښکلي ځایونه. ونعمة كانوا فيها فاكهين. او ډیر داسې نعمتونه چې دوی یې په مزو کې وو. كذلك وأورثناها قوما آخرين. همداسې وشول او هغه ټول شیان مو بل قوم ته په میراث ورکړل. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
بیا نه آسمان او ځمکې پرې وژړل او نه دوی ته څه مهلت ورکړی شو. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. او بېشکه موږ بني اسرائیل له سپکوونکي عذابه وژغورل. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. یعنی له فرعون یقینا هغه سرکش او له زیاتي کوونکو څخه و. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. او هغوی یعنی بني اسرائیل مو له پوهې سره پر نړیوالو غوره وګرځول. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. او دوی ته مو داسې نښانې ورکړي چې ښکاره ازمایښت پکې و. إن هؤلاء ليقولون. دا خلق خو خامخا دا وایي إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. چې بل څه نشته همدا زموږ ړومبی مرګ دی او موږ بیا راپورته کېدونکي نه یو. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نو که تاسې رښتیني یاست زموږ پلرونه راولئ. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. آیا دوی غوره دي که د تبع قوم او هغه چې تر دوی مخکې وو هغوی ټول متباه کړل ځکه چې هغوی بېشکه مجرمان وو. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. او موږ اسمانونه ځمکه او د دواړو ترمنځ شیان څه د لوبو په ډول نه دي پیدا کړي. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هغه مو د یو رښتینی مقصد نه پرته هسې نه دي پیدا کړي خو د دوی زیاتره نه پوهیږي. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بېشکه د پریکړې ورځ د هغوی ټولو دپاره ټاکلی وخت دی. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. هغه ورځ چې هیڅ دوست به له خپل دوست نه څه نشي ایسارولی او نه به مرسته ورسره کیدای شي. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. پرته له هغه چې الله رحم پرې کړی وي یقینا هماغه برلاسی ډیر مهربان دی. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. بېشکه د زقوم ونه د ګناهګار خوراک دی. كالمهل يغلي في البطون. چې د تیلو خټ غوندې په ګېډو کې ایشیږي. كغلي الحميم. د خوټېدلو اوبو په شان. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. پرښتو ته به وویل شي راویې نیسئ بیا د جهنم منځ ته راکاږئ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. بیا د سر د پاسه د عذاب خوټېدلې اوبه ورتوی کړئ. ذق إنك أنت العزيز الكريم.
ورته وبویل شي وڅکه ته خو ډېر ځواکمن عزتمن وي. إن هذا ما كنتم به تمترون. بېشکه دا هغه څه دي چې تاسو پکې شک کاوه. إن المتقين في مقام أمين. بل طرف ته یقینا متقیان به په یو ډاډمن ځای کې وي. في جنات وعيون. په باغونو او چینو کې. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. لنریو او غټو ریخمو به اغوندي او مخامخ به سره ناست وي. كذلك وزوجناهم بحور عين. همداسې به ورسره وشي او د غټو غټو سترګو والا حورو سره به یې واده وکړو. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. دوی به هلته په ډاډمنه توګه هر ډول میوې غواړي. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. له هماغه ړومبي مرګ پرته به هلته بل مرګ نه څکي او الله به یې د جهنم له عذابه وژغوري. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. دا ټول ستا د رب له لوري یو فضل دی، همدا لوی بری دی. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. نو ای رسوله مونږ دا قرآن ستا په ژبه آسانه کړ د دې دپاره چې خلک نصیحت واخلي. فارتقب إنهم مرتقبون. نو اوس ته هم انتظار کوه، دوی هم انتظار کوونکي دي. الجاسیه مکی صورت دی او 30 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. د دې کتاب نازلول د برلاسي حکمت والا الله له لوري شوي دي. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. یقینا په آسمانو او ځمکه کې د مؤمنانو لپاره خامخا ډېرې نښانې دي. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. او همدارنګه خپله ستاسې پیدایښت او هغو ژوو کې چې ځمکه کې خپروي ډېرې نښانې دي هغو خلکو ته چې یقین کوي. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. او دغه شان د شپو ورځو اوښتونکي او الله چې له اسمانه کومه روزي نازله کړي او بیا یې ځمکه پرې له مرګه یعنې شاړېدو وروسته را ژوندی کړي او د بادونو په بدلون کې د هغو خلکو دپاره ډېرې نښانې دي چې عقل کاروي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. دغه د الله آیاتونه دي چې په رښتینې ډول یې در باندې اورو، خو دا خلک به له الله او د هغه له آیاتونو وروسته په کومه خبره ایمان راوړي. ویل لکل افاک اثیم. تبعی د هر دروغ جوړونکي ګناهګار لره.
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. د الله آیتونه اوري چې ورباندې لوستل کیږي، خو بیا په لویي سره هماغسې پرې ټینګیږي لکه چې له سره یې اورېدلي نه وي، نو داسې کس ته د یو دردناک عذاب زیری ورکړه. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. او کله چې زموږ له آیاتونو په یو څه شي پوه شي نو ملنډې پرې وهي، د داسې خلکو دپاره سپکوونکی عذاب دی. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. د هغو تر شا جهنم دی او څه یې چې ترلاسه کړي وو نه به هغه څه ترې ایثار کړي او نه هغه شریکان چې الله نه پرته یې دوستان نیولي وو، او د دوی دپاره ستر عذاب دی. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. دا ټول هدایت دی، او کوم خلک چې د خپل رب په آیتونو کافر شوي هغوی لره د دردناک عذاب آفت سخت عذاب دی. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله هماغه دی چې تاسو ته سمندر د دې دپاره تابع کړی چې د هغه په حکم بیړۍ پکې وچلیږي، او تاسې د هغه فضل یعنی روزي ولټوئ او د دې دپاره چې شکر وباسئ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او تاسې ته په اسمانو او ځمکه کې ټول شته له خپله لوري تابع کړي، بېشکه په دې کې د هغو خلکو دپاره ډېرې نښانې دي چې فکر کوي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. اے رسوله، مؤمنانو ته ووایه له هغو کسانو دې تیر شي چې د الله د سختو ورځو هیله نه لري، تر څو الله هماغو خلکو ته د خپلو لاسته راوړنو بدله ورکړي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. چا چې ښه عمل وکړ نو د خپل ځان دپاره یې کړی دی، او چا چې بدي وکړه نو هم پر هغه ده، بیا به ټول خپل رب ته ورګرځول کیږئ. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. او بېشکه موږ بني اسرائیلو ته کتاب، حکومت او نبوت ورکړی و، هغوی ته مو له پاکیزه شیانو روزي ورکړې وه او پر نړیوالو مو غوره کړي وو. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او هغوی ته مو د دین ښکاره دلیلونه ورکړي وو، خو بیا دوی صرف له هغه وروسته د خپل منځي ضد له عمله سره مخالف شول چې علم ورته راغی،
یقینا ستا رب به د قیامت په ورځ د دوی ترمنځ هغه څه ور فیصله کړي چې دوی پکې اختلاف کاوه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اے رسوله بیا مو ته د دین په څرګنده لار ودرولې، نو د هماغې تابعداري کوه او د هغو خلکو هوسونو پسې مه ځه چې نه پوهیږي. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هغوی بلتانه د الله هیڅ شی ایثار نکړي او ظالمان یقینا یو د بل ملګری دي او الله د متقیانو ملګری دی. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا قرآن د ټولو خلکو د پاره د پوهې درسونه او هدایت او رحمت د یقین کوونکو خلکو لپاره. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا چا چې بدی کړي هغوی دا ګمان کوي چې موږ به یې هغسې کړو لکه چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي او د هغوی ژوند او مرګ به سره یو شان وي. بده پرېکړه ده چې دوی یې کوي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. او الله آسمانونه او ځمکه د ریښتوني مقصد لپاره پیدا کړي او د دې لپاره هم چې هر کس ته د خپلو کړو بدله ورکړی شي او پر هغوی به ظلم نه کیږي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. آیا هغه کس دی لیدلی چې خپل هوسونه یې ځان ته خدای ګرځولي او له پوهې سره الله بې لارې کړ، پر غوږ او زړه یې ټاپه ور ووهله او په سترګو یې پرده ور واچوله، نو الله نه وروسته به یې څوک لارښوونه وکړي. آیا تاسې څه نصیحت نه اخلئ؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. او دوی دا هم وویل چې بل څه نشته همدا زموږ د دنیا ژوند دی چې مرو او ژوند کوو او بل څوک نه، صرف همدا زمانه مو له منځه وړي. دوی لره په دې خبره څه علم نشته، دوی نور څه نه یوازې ګمان کوي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. او کله چې زموږ څرګند آیاتونه پرې لوستل کیږي نو بیا د دوی سره بل دلیل نه وي پرته له دې چې وایي که تاسې رښتیني یاست نو زموږ پلرونه راولئ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورته ووایه هماغه الله به مو ژوندي کوي بیا مړه کوي بیا مو د قیامت هغې ورځې ته ورټولوي چې هیڅ شک پکې نشته،
خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. او الله سره د آسمانو او ځمکې پاچایي ده او په کومه ورځ چې قیامت کیږي په هماغه ورځ به دا باطل پرستان تاواني کیږي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. او ته به وینې چې هر امت په زنګنو پروت دی، هر امت به خپل خپل کتاب ته راغوښتل کیږي او به ویل شي چې نن به د هماغو عملونو بدله درکول کیږي چې تاسو به کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. زمونږ دا کتاب ستاسې په هکله رښتینې خبرې کوي، مونږ بېشکه هغه څه لیکل چې تاسې به کول. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. نو هغه کسان چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي د هغوی رب به خپل رحمت کې داخلوي، همدا څرګند بریالیتوب دی. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. او هغه کسان چې کافر شوي ورته وبویل شي آیا زما آیاتونه پر تاسې نه ولوستل شوي چې بیا تاسې لویي وکړه او تاسو مجرمان خلک وئ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. او کله چې وویل شول یقینا د الله وعده رښتینې ده او په قیامت کې شک نشته، نو تاسې وویل نه پوهیږو قیامت څه دی، هسې یو ګمان یې ګڼو خو موږ باور کوونکي نه یو. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او د هغو عملو بدی به ورڅرګندې شي چې دوی به کول او په کوم شي چې ملنډې وهلې هغه به ترې راتاو شي. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او بویل شي نن به تاسې هماغسې هیر کړو لکه تاسې چې له خپلې دغې ورځې سره مخامخېدل هیر کړي وو. نن مو استوګنځی اور دی او ستاسې دپاره به څوک مرستندویان نه وي. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. دا پدې چې تاسې د الله په آیتونو ملنډې وهلې او د دنیا ژوند غولولې وئ، نو نن به دوی نه ترې ویستل کیږي او نه به د توبې موقع ورکول کیږي. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. نو الله لره ستاینه ده د اسمانو او ځمکې رب، د ټولو مخلوقاتو رب. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
او یوازې هغه لره لویي ده په اسمانو او ځمکه کې او هماغه برلاسی د حکمتونو څښتن دی. صدق الله العظیم.